د نن ورځ د سپارک لاینز په مایکروسافټ ایکسل کې دوستانو سپارک لاینز په معنا د کوچني خطونه یا لاینونه، سپارک په معنا د کوچني او لاینز خطوط یا لاینونه یا کرښې. سپارک لاینز واړه چارتونه دي چې په یو سل کې یا یو فیلډ کې د معلوماتو د ښودلو لپاره کارول کېږي. دوستانو سپارک لاین چې دی دا په درې ډوله دی: لاین سپارک لاین دی، کالم سپارک لاین دی او وین لاس سپارک لاین. دوستانو لاین سپارک لاین چې دوستانو دا چارت په سیل کې د کرښې په شکل ښیي. همدارنګه کالم سپارک لاین چې دوستانو دا چارت په سیل کې د کالم یا عمودي ستون په شکل ښیي چې دغه د تصویرونه دي. دا لاین سپارک لاین دوستانو دا کالم سپارک لاین دی او دا وین لاس دی. دوستانو وین لاس چارت په رنګه شکل کې د پروسې د مثبت او منفي یا د لوړ او ټیټ ګراف په ښودلو سره کارول کېږي. دوستانو دا د سپارک لاین تعریف شو، ډولونه شو او دا هم د هغې نمونه چې دغه پر مثال شاګردان دي د هغې مکمل معلومات دي په اول سیمستر، دویم سیمستر، دریم او څلورم سیمستر کې د دوی هغه چارتونه په درې نوعو کې چې د لاین چارت سپارک لاین دی، د کالم سپارک لاین دی، وین لاس سپارک لاین دی. دغه چې دا منفي اویا دی، دلته د دې چارت هم ښکته راغلی، لاین یې کالم یې هم ښکته راغلی او وین لاس یې هم ښکته راغلی. دغه روسانو په بل ویډیو کې په عمل ډول بیا ګورو. السلام علیکم.